نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث نه دا معلومیږي چې پیغمبر دا پویتر شپو کې ډیره خوذلې ده ابو ذر رضی فرمای وای ما نبی صلی الله علیه وسلم کوي چې دا ليله القدر دا د قدر شپه چې دنو دا مخکنو انبیاء سره کوم دی لاولې چې د څه تاسو کو چې دا په رمضان کې راتله که په غیر رمضان کې وای نبی صلی الله علیه وسلم چې دا په رمضان کې راځي وای دې نه ما تاسو کو چې دا د مخکنو انبیاء سره وکنه د دې امت خصوصیت دی یعنی مخکنی انبیاء چې وفات شوي دا شپه مو سره ختم شوی ده او کنه دا اوس مشته دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راځو فرمایل چې نه دا کوم دی او دې امت کې اوس مشته دی او دا په رمضان کې راځي وای دې ما تاسو کو چې دا په رمضان کې په کوم شپو کې راځي وای راته ویل چې په اولنو لس شپو کې یا په اخرنو کې خدای راته ویل چې لا تسألني عن شيء بعدها یا ابا ذر ګورې دین بعد زمانه چې کوم د تاسو نه کې نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم د صفام او توجه بل طرف ته شوله وای دې نه ما تاسو کو وای مو ته ویلې چې یا رسول الله چې اقسمت عليك بحق ما لم اخبرتني في اي العشره زما دي پانګه حق باندې قسمی چې زما پتا باندې دي ته مله خبر راکې چې دا په کوم اخرنو لس شپو کې دا په دې اخرنو لس شپو کې په کوم شپه کې راځي وي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا وي لم يرى غضبا مثله منذ صحبته وي مته د الله پیغمبر داسې غوسه شو چې د کله نه ما په ایمان راوړي او زه د مرګ شوم ما ته چر داسې غوسه نه وکړي او بیا ما ته ویل چې التمسوها في السبع الاواخر دا په اخرانو وشو کې ګوره او دا راته ویل چې لا تسألني عن شيء بعدها خبردار چې دین وروسته زمانه تاسو نه کین عمر جنه یو ځل داسې په مجلس کې ناسو صحابه مرګري ناسو نو دې تاسو ته وکړو چې تاسو څه خیال دی چې دا ليله القدر په کوم شپه کې راځي نبازي مرګرو ویل چې الله ته پته او بعض د تخمینی خبره وکړه په اندازو په اٹکل باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې دا ترجمان القرآن دی ډیر فقيه صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دعاګانې کړې وي د په دې مجلس کې ناس خو د خاموش او څه نه ویلې نو عمر بن هو ته ویل چې تاسو کې څو راو نه ویلې تاسو کې څه وی هغه ویل چې یا امیر المؤمنین زه خو د څه وایم چې ان الله وتر يحب الوتر الله سبحانه وتعالى طاق ذات دی به جوړي ذات د الله جوړي نشته دی دغرنګ الله سبحانه وتعالى د اسمانونو و پیدا کړی خلق السماوات السبع والارض مثلهن وزمکه پیدا کړی دي الله سبحانه وتعالى چې کله یو بنده هغه ته سجده کوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې امرت ان اسجد على سبعه اعضاء ما ته امر شوی چې الله ته سجده لګوم په و اندامونو باندې پوز او تندې یو دو لاسونه او دو زنګنونه او دارنګ د خپل ګوتې د دواړو نو دا و اندامونه شوم دارنګ چې کله یو سره هغه طواف د کعبه نه غیر چا پیرنو طواف کوي و چکرې د حج او د عمره په دوران کې او یو سره چې رمی د جمرات کې یو شیطانان ولینو په وګي ټو باندې الله سبحانه وتعالى قران کریم کې هغه ورشتي ذکر کړی چې هغه اصول او فروع دي او داغي سره نکاح حرام ده الله سبحانه وتعالى چې په باب د میراث کې قران کریم کې میراث وارو ذکر کړی نو کسان هغه ذکر کړی دي او دارنګ الله رب العالمین چې کوم آدم علیه السلام پیدا کړو نو په ورځ باندې کوم دې پیدا کړو او الله خپل نبی ته دا ليله القدر چې دنو د په دې اخرانه وشکو کې خودلې و وای زما ګمان ده چې د دې نصوص نو د دې فقاهت نظام معلومی کی چې دا په اخرانه وشکو کې ده نو عمر بن هود هغه په دې فقاهت باندې تعجب وکړ چې ګور الله سبحانه وتعالى دې شریعت کې دیو عدد له څومره اعتبار ورکړي دي لیکن زما عزتمندو ما مخکې ولې کدا چې څنګه پتا پښپو کې ممکنه ده د څه په جوب پښپو کې مراتل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کال شلش په اعتکاف هغه وکم به چې کله مرګري د خپل زیات اعتکاف نه راووتله نو بیت مرګرو ته وی چې تاسو د خپل معتکف ته واپس شئ ما ته په خوب کې وخودل شوله چې د شپه چې د پر راتونکو لس شپو کې ده په دې کې ليله القدر واقع کیږي او دی حدیث کې د څه فرمایلی چې ما خپل ځان لیدل دي چې زه الله ته سجده لګوم په خټو کې یعنی باران شوی او زما په دې تندي مبارک او په مخ مبارک باندې خټه لګیدلې د دې روایت راوی چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای وای مونږ بیرته خپل معتکف ته واپس شو اعتکاف هم دالش په نورم شروع کوم وای په دغه شپه باندې د الله پیغمبر چې دا خبره کوله یو وشته مشپه او دغه رنګ په بار اسمان کې فضا کې د باران هیڅ آثار نه ښکار کېدل نه اوریز وغیرې سم نو وینا څه په کوم دی اوریز را علم او بیا د پښما باندې نری نری باران شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ ته د سحر جمع راکړو مخ مبارک راوګرځو نو ما ته وکتل چې داغي په تندي باندې او داغي په پوزه مبارک باندې خټه لګېدلې وي ځکه کچه جمعه تو راخصېدو به نو سجدې په هغه خټو کې او په هغه وګو کې کړې و وای مونږ ته پته ولګېدله چې نن شپه هغه ليله القدر ده